اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه د سربند په کار کې بې ځایه ټکي راوباسي، نیوکې کوي تر څو د سربند کار له ځنډ سره مخ شي. اوس به دا واورو چې د امن کمیټه په غره کې د وسلوالو په هکله څه پرېکړه کوي. ملا صاحب تاسو ویل چې د امن کمیټې ناسته ده، خو زه چې ګورم نو یو ته، یو ملک بادر او یو میوه ګل راغلي دي. دا نور خلک چیرته دي؟ سردار اقا دا غونډه خصوصي وه، بس د یو څو کسانو خبرې دي، نو بس مونږ ویل چې دا یو څو مشران په مشوره وکړو. ښه ملا صاحب اوس وایه نو خبره خو واضح که. خبره به ته زه واضح کړم میوه ګله. عبدالرحیم خو په خیر سره راخلاص شو او زمونږ له خوا نه ملک غني رخصت شوی و، خو په دې کې داسې کومه خبره نشته چې موږ او تاسو دې ورته اندېښنه وکړو. خبره شته دی، غر لا اوس هم د وسلوالو په لاس کې دی او غر خو د یو کس دوه مال نه دی که نه، دا د دې ټولو ولسونو دی. نو ډېره نامناسبه خبره ده چې غر دې د وسلوالو سره او ګټه دې هغوی ته ځي. او ملک صاحب بادر خانه دا خو ده، خو څه به کوو؟ د همدې غره دپاره خو موږ او تاسو پوسته جوړه کړله، هلکان هم ورولېږل، خو نتیجه یې دا شوه چې عبدالرحیم پکې ونیول شو او موږ او تاسو ټول پکې سرګردانه شولو. سرداره که سرګردانه شو خو غم یې په کار دی. زه خو وایم چې لښکر وکړو نو ډېره به ښه. و ملک صاحب دا ته څه وایې؟ دا لښکر جوړېدل داسې اسانه کار دی؟ خلک کار روزګار لري، همدې ته خو ناست نه دي که نه چې موږ او تاسو دې پې غږ وکړو او دوی د لښکر تیار کړي. میوه ګل رښتیا وایي چې د لښکر جوړېدل اسانه کار نه دی. زم د لښکر په حق کې نه یم. ښه نو بیا څه وایې چې غر دې د وسلوالو سره او موږ او تاسې دې ورته راڼه راڼه ګورو؟ نه ملک صاحب زمونږ مطلب دا نه دی چې غر دې د وسلوالو سره. د همدې لپاره خو موږ مشوره کوو چې غر د وسلوالو نه خلاص شي، خو په یو ښه طریقه چې چاته پکې زیان ونه رسي. نو داسې لاره به کومه وي؟ زه خو وایم چې موږ او تاسو به ټول فکر وکړو، بیا به په بله ناسته کې فکرونه سره شریک کړو چې د هر چا په نظر باندې اتفاق وشو هماغه شان به وکړو، په مشوره کې خیر وي. ملا صاحب ګل خبره دې وکړله، بس همداسې به وکړو. خدای تعالی دې پکې خیر واچي او خدای دې هغه لاره زموږ مخې ته راولي چې په کم کې زموږ د ټولو خیر وي. مطلب شاه تا څه وکړه؟ د سربند کار دې بند کړی که نه؟ ملک صاحب ویم چې ستا ملاتړ را سره یې که نه، داسې سربندونه زما په مخ کې څه شی دي؟ ورغلم او د تیږو دیوال مې ورته داسې وران که چې هغوی مایران وو. څه؟ یوازې د تیږو دیوال دې وران که؟ و که نه ملک صاحب، ما ورته ویل چې دا کار سم نه دی، زه نه منم. بس اوس هغوی مجبور دي چې هغه دیوال بیا جوړ کړي او چې بیا جوړ کړه زه بیا وران کړم او چې بیا جوړ کړه بیا وران کړم. نو د رانځکو لوبه ده کوئ. یو دیوالګی دې څه وران کړی دی چې خبرې د اسمان سره کوي؟ مطلب شاه په دې کارونو باندې دا د سربند کارونه نه بندېږي. زه د سربند کار بیخي غواړم نه. هغوی ته به نن دیوال وران کړي، سبا به سم جوړ کړي. دا خو ورسره ته لګیا یې مرسته کوې. مرسته ورسره څنګه کوم و ملک صاحب؟ مرسته ورسره داسې کوې چې هغوی به په خپل کار کې احتیاط کوي، سبا به د دا بانه هم ختمه شي. بیا مطلب شاه د سربند کار باید داسې بند شي چې بیا هیڅ شروع نه شي. چېرته څه د بم بارود نه کار پکې واخله چې خلک وډار شي. چی شا ملک صاحب بم باروتو؟ او بم او باروتو زه خو وایم ملک صاحب چېرته یوه بله لار به ورته وګورو، د دې بم او باروتو نه تېر شه، خلک به پیدا کړم، دیوال به ټول ونړئ، وروسته به کار بند شي. تا ته خو معلومه ده چې زما د دې بم او بارود څخه جوړه نه ده او دا بم او بارود به زه د کومه پیدا کوم؟ ته خو دومره کولی شي چې د جابر سره اړیکه ونیسي.
زما نوم ورته واخله او بم بارود ترې وغواړه، نور هغوی پوه شه او کارې تا ته به هر څه راورسېږي. بیا یې په دیوال کې ځای په ځای کول ستا کار دی. خو ګوره ځانو سره پوه که، هسې نه چې په تا راوالوځي، په شرمونو به م وشرمای. تازه ګله وراره ته دلته راغلی یې او په ټوکې زړور خان خواته لکه چې نه ورځې که څنګه؟ عجب ګل کاکا ولې نه ورځمه؟ کله کله خو سر ورښکاره کوم، هغه خو موږ سره بندي دی او په موږ یې حق دی چې پوښتنه یې وکړو او ښه رویه م ورسره وکړو. خو ته راته ووایه چې ته دلته څه کې؟ تا ته خو موږ د هغه څوکیداري در سپارلې ده. زما یې د څوکیدارۍ نه توبه، زه یې خواته نه شم ورتللی. د همدې په خاطر رالم چې تا سره خبره وکړم چې ستاسو شولې م خپلې او پروړې م خپلې. دا ته څه وایې عجب ګل کاکا؟ ولې د هغه څوکیدارۍ نه ولې په شا کېږي؟ ځکه په شا کېږم چې زما په لیدو باندې سره تبۍ جوړېږي، سره تبۍ، او هغه په دې وجه چې ما شورا سره مرسته وکړه چې تر څو وینیسي. نو بس ما ویل دې نه دا ښه ده چې ځان ترې وساتم. دا څه وایې دا؟ موږ خو ویل چې ته به شورا سره نوره مرسته کې تر څو زړور خان اصلاح شي، نصیحت به ورته وکړي. کیدای شي چې ستا خبرې ورباندې ښې ولګېږي او له بدو کارونو لاس واخلي. وراره بس دی، نور یې په غم ماړه وه. همدومره مې در وسه وه چې در سره مې مرسته وکړه، نور د چا د سترګو اغځی کېږم نه، او ما ته یې ګټه څه ده؟ دا ته څه وایې؟ ګټه خو یې تا ته ډېره زیاته ده. که زړور اصلاح شي او د لانجو نه لاس واخلي نو ته به د پرخې غوندې د یوې ښې جلۍ خسر شي. کور به دې په داسې انګور ښه ښکاري چې هم د مدرسې شاګرده ده هم د مرکز کارکوونکې ده. داسې جینکۍ پیدا کېدل ډېر نصیب غواړي. وراره بس چې کله لانجه ختمه شوه بیا هغه ساعت هغه مسلات ګورو به ورسره. اوس ته داسې وکړه چې جب ته لاس که او زما د خرچې پیسې راکړه چې هغه وعده دې کړې وه. زه د خلکو په اصلاح کې برخه نشم اخیستی. هغه چا رښتیا ویلي دي چې وړه درته لامده ما کړه، پخلی تې نور ستاسو کار دی چې زړاور سره څه کوئ او څه نه، ما پکې مه حسابوئ. یاره خو چې دې جابر خان سره کلم زما کار پیدا شي، ټلیفون ته مې جواب نه راکوي. خو ټلیفون ته جواب راکه که نه. الو مطلب شاه، دا څه کړنګ کړنګ نه شروع کړی ده؟ ستا د لاسه خو یوه لازمې موږ ټلیفون په ارامه کې نه خوستل شو. جابر خانه خو کار مې در سره وکنه، ښه ده چې اوس د ټلیفون ته جواب راکه. یو خدمت مې پېښ شوی دی. خدمت؟ وایه. ما ویل خدمت دا دی چې زما یو بم په کار دی. بم؟ څه؟ بم؟ په بم باندې څه کوې؟ مطلب شاه دا د بم خبره دومره اسانه ده؟ بم په پیسو کېږي، په پیسو، او ته یې داسې غواړې لکه چې په خیرات کې غواړې. په بم باندې کیچ شه، چیچله دې په کار ده. جابر خانه که رښتیا درته ووایم زما په خپله نه دی په کار، دا د ملک صاحب غني یو کار دی، د هغه دپاره په کار دی. د ملک غني دپاره؟ ښه څه وخت؟ وایم چې په دې یو ساعت نیم کې راته راورسوئ، زه به درته کلاک په تمه یم. په یو ساعت نیم کې چېرته بم در رسېږي؟ څه نارنج خو نه ده چې د بوټي نه راوشکم او تاسې در ولېږمه. په دې وخت کې دا کار نه کېږي، انتظار به کوې. ښه نو څومره انتظار به کوم؟ دا خو راته ویلی شي که نه، که د شپې راوخته پورې راورسېږي هم خیر دی، څه خبره نشته. هو د شپې ناوخته به در ورسېږي، خو چېرته؟ دا زموږ د کلي چې سربند جوړېږي که نه، د دې نه لږ بره. زه به درته په تمه یم، ګوره چې دا خبره شاته ونه غورځوئ. بېغمه اوسه، در وبه رسېږي. ګوره چې کار ترې واخلې، داسې نه شي چې زموږ د بم د بارودو تاوان وشي او د ملک صاحب کار ونه شي. وایم بېغمه اوسه جابر خانه، ته ما ته یو ځل بم راولېږه
نور ته تخلاصې زه پوه او کار مې ښه تاسو د خپلې خبرې بندې کوئ چې موږ او تاسو سره پوه شو. تازه ګل وراره وایه تا څه ویله چې عجب ګل د زړور خان د څارنې نه انکار کړی دی؟ و سردار اکا هغه ویل چې دا کار زه نشم کولی چې زه دې د زړور څوکیداري وکم. پیدا مې قدر ته نور کار یې ستاسې دی تاسې پوه شه او کارم. نو په دې خاطر ما ویل چې اوس مشوره وکړو چې څه کول پکار دي. تاسې هم ناست استئ او حسن خان کاکام دی. که زما منئ نو بیا دا خبره ختمول پکار دي. حسن خان دې خفه کیږي نه، بس زړور ته سزا ورکئ چې خبره خلاصه شي. دا خرچې او دا څارنې به ډېره سخته شي. او بله دا چې څوک به دومره وزګاري چې د هغه څوکیداري وکړي. عجب ګلو هغه هم ته انکار وکړه. سردار اکا خو مخکې د مخکې باید د زړور اصلاح وشي ځکه هغه موږ د اصلاح لپاره بندي کړی دی. تازه ګل مولوي صاحب اصلاح باید څنګه وشي؟ زه یې پلار یمه خبره مې ورباندې تاثیر نه کوي. ډېر کوشش مې ورباندې کړی دی. زما خبره پې سم د ټوپک ډز لګېږي. نو داسې خو یې نشو پرېښودی که نه؟ که یې مونږ اصلاح ونه کړو نو سبا بیا لانجې پیدا کوي. ښه نو تا سره یې کومه لار شته؟ یو څه فکر مې کړی دی او هغه دا چې د زړور څوکیداري به په نوبت باندې کوو او داسې یو کس به پیدا کوو چې زړور ته لږ ګران وي او خبره یې ورباندې تاثیر هم کوي. داسې به نو څوکي او هسې نه چې زړور سره لار پیدا کی او خوش یې نه کی. حسن خان رښتیا وایي، دا اندېښنه هم په ځای ده. خو موږ داسې څوک نه غواړو. موږ به باوري کس پیدا کوو. هسې که په دې هکله جعفر سره خبره وکړو نو څنګه به کیدای شي چې هغه ورته نصیحتونه وکړي او سړی ورسره راسم شي. خبره دې ښه وکړه حسن خانه، خو بیا به ته څه کوې؟ جعفر خو تا سره په جرنده کې کار کوي. که هغه د زړور خان لپاره ځان وزګار کړي نو بیا ستا کار خرابېږي. څوکیداري خو پې نه کوو که نه، خو صرف دومره کوو چې زړور ته پې نصیحتونه کوو. سمه ده ته ورسره وغږېږه ګوره که چېرته دا خبره سر ونیسي. ملا صاحب ما خو چې هر څومره فکر وکړ هېڅ مې ذهن ته رانغله. اوس نو نور خپل نظرونه ووایي ما نه تېر شئ. سمه ده میوه ګله کور دې ودان. سردار اقا ته څه وې؟ ملا صاحب که زه درته رښتیا ووایم ما چې هر څومره فکر وکړه نو بس ذهن ته مې همدغه د پوستو جوړول راځي چې پوستې جوړې شي. سردار اکا نو پوستې څنګه جوړې؟ هغه تېره ناسته کې دې ونه ویل د پوستو ګټه څه ده؟ میوه ګله په همدې خبرې خو ټکنی مه کنه، زړه مې پې اوبه نسکي. خو ځه ملک صاحب بادر به هم څه فکر کړی دنه به یې واورو. زه خو وایم خبره چې څومره اوږدوئ هغومره به موږ ته سرخوږی پیدا کېږي. بس توکل په خدای، یو لښکر به بل وکړو چې څه کېږي. ستاسو د ټولو کور ودان چې خپل نظرونه هم شریک کړل، د هر چا نظر ته باید درناوی وشي. اوس به زه تاسو ته خپل نظر وړاندې کړم چې ما څه پلان جوړ کړی. ښه به شي ملا صاحب ووایه. زه خو وایم چې موږ او تاسو باید یوه اوازه خوره کړو تر څو د خلقو غوږونو ته دا خبره ورسیږي چې د کنډو کلي شورا غواړي د ملک غني کور وسیزي او هغه هم په دې وجه چې د وسلوالو سره لار لري او نور دوراني کارونه هم کوي. نو ملا صاحب یوازې اوازو باندې به څه وشي؟ ملک خو د اوازو نه ډارېږي. ولې نه ډارېږي؟ چې اوازه زور واخلي خامخا به په ملک باندې تاثیر وي. ښځه دای پې تاثیر وکړه خو ګټه یې څه ده چې تاسې ورته کور نه سیزئ؟ ملک صاحب ګټه یې دا ده چې ملک غني خبر شي چې کور یې سیزل کېږي نو هغه مجبور دی چې خپل وسلوال کلي ته راولي تر څو د کور ساتنه پې وکړي لکه مخکې چې پې کړې وه. دغه شان به په غره کې د وسلوالو خلک کم شي، موږ ته به موقع پیدا شي چې حمله ورباندې وکړو، زور به هم پې بیا رسیږي
او غر به ترې قبضه کو غره نه به یې وشړو. ملا صاحب کور خو دې ودان په دې خبره باندې دا خبره زما زړه ته وغورځېده. که څنګه ملک صاحب بادرخانه او میوه ګله تاسو پکې څه وایي؟ چې ستاسو خوښه ده زمونږ در سره لس وارې خوښه ده، خو که ملک ته معلومات وشي چې دا هسې اوازه ده نو بیا دا معلومات باید ورته ونه شي که نه. بس په دې راز موږ او تاسو خبر ښیو، نور باید هیڅوک خبر نشي. هر څوک باید خپله وسه وکړي چې دې خبرې ته هوا ورکړي. ملا صاحب بس نور ته ته بېغمه اوسه. زه به د خیره سره دا خبره خپل کور کې یاده کړم تر څو منګیز مرکز ته ورسیږي، او چې هلته ورسېده نو بیا داسې وګڼه چې د ملک کور ته م ورسېده. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې زړور د کنډو کلي شورا سره بندي دی، نو د داسې بندي ساتنه ګټه لري او که چېرته له بند آزاد شي چاته خو زیان نه رسوي. د دې دواړو پوښتنو ځوابونه به د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 33 50 0 2 6 3